سلامونه، وږمه صبا عامر یم. د موزیم مخې ته ولاړه یم. نن تاسو واسلافسکي نمیستو ته بیایم او هلته عکسونه لګېدلي دي د دې ښار تاریخ بیان کړی. دغه مخامخ ودانۍ چې ګورئ دا د چک جمهوریت پخوانۍ د پارلمان یوه ودانۍ ده. دا څو کاله وړاندې د ازادۍ راډیو هم له دې نه نشرات کول او ما به د پېښور نه ورته ریپورټونه لیږل او ویله به مې وږمه صبا عامر رادیو ازادي پېښور. دا د پراګ مرکزي سیمه ده په نامه د واسلافسکي نمیسکي او دا هغه مرکزي ښار دی چې تاسې ګورئ چې اوس حالت کې دا دغسې ښایسته جوړ شوی دی. تاسې د پراګ د اوسني ښایسته ښار څو تصویرونه مخکې ولیدل. متل دی چې روم په یوه ورځ کې نه دی جوړ شوی، پراګ هم په یوه ورځ کې نه دی جوړ شوی. دا ښایسته ښار چې څومره کلونو کې جوړ شوی، څومره تغییرات پکې راغلي دي. اوس تاسې بیا یم هلته تصویرونه یې لګېدلي دي، تاریخ یې بیان شوی دی. له ما سره اوسئ. دلته دغه لوحه چې تاسې ګورئ هلته پاس د سیمې نوم لیکل شوی ده. همدارنګه دا لاندې تاریخ بیان شوی دی چې دغه ښار کې د اسانو له دورې نه نیولې تر دا اوسه پورې څه کارونه شوي دي او ښار څومره بدلون موندلی دی. وروسته به یې نور تصویرونه هم درښکاره کړم. دا د ښار د اوسنی حالت دی چې دا ښار اوس نوی دا رقم ښایسته دی. دلته د ښار پخوانی حالت ښیي چې دلته ترام تېرېده. اوس دا ترام نشته دی. د ښار پخوانی تصویر تاسې ګورئ چې اوس دا سړکونه او دا ترامونه نشته ده چې دې خواته هم ترام و یې خواته هم ترام و او دغه لوحې تاسې وګورئ دا د سره ترام پاس چې 19، 18، 23، 20 او 29. دلته تاسې د خره او د آس د سر د کوپړۍ ځینې برخې ګورئ چې دلته کیندنې شوي دي او دا تاریخي شیان لاسته راوړنې د دوی په موزیم کې خوندي دي. دا ښکاره کوي چې دلته موټرې نه وي، خلکو به له اسانو او د خرو څخه استفاده کوله. دا هم د دې سیمې یو پخوانی په لاس باندې انځور شوی یوه رسامي ده چې دا ښار دا رقم یو شکل درلود. تاسې دا عکس ګورئ په خپله چې دا خلک ځي او د ښار آبادۍ روانه ده. په مختلفو هغه کې داسې ښار کې خلکو زحمت ویسته او همدارنګه آبادي روانه ده چې خلکو تګ راتګ کو څومره ستونزو سره به مخامخ وو. په دې ښار کې پخوا تاسې کتلي دي چې دلته به موچیان ناست وو، د خلکو بوټونه به یې رنګول او اوس نشته ده دا شیان. دارنګه خلک به په همدې سیمه کې درېدل او هنرمندانو به سندرې ویلې، موسیقي به یې خلکو ته وړاندې کوله. دا د تلیفون د غرفو سره خو تاسې اشنا یئ چې دلته د تلیفون غرفې به وي او خلکو به تلیفونونه کول. اوس دا غرفې نشته ده. همدارنګه همدلته ګورئ چې بایسکلونه خلک ولاړ دي که نه، د بایسکل دوانۍ مسابقې کیږي. دې تصویرونو کې هم د همدې ښار څو ښایسته پخواني تصویرونه تاریخي تاسې ګورئ چې مختلف رنګونه وختونه بیانوي.
دا کار پخوا دغسې وو، خلک رسمي ګذشتونه او ځینې نور پروګرامونه هم دلته جوړېدل. تاسې میرمنې ګورئ چې خپل ماشومان به دا رقم کراچیو کې کېنول او وړل. اوس دا رقم ډېرې ساده کراچۍ نه دي چې ماشومان پکې اچي، اوس ډېرې لوکسې دي. دلته ګورئ چې بیا د ماشومانو ګاډۍ لږ لوکسې شوي دي. موټرې هم عصري شوي دي، لږ تاریخ هم نوی شوی دی. دې انځور کې بیا ګورئ چې موټر سایکلونه هلته قطار ولاړ دي او ترمونه هم بیا حرکت کوي، خو اوس دغه ترم نشته ده دلته په دې لاره کې. دلته ښکاره کوي دي انځورونه ښکلي دي چې آس و، د آس نه بیا ګاډۍ شوې ده، د ګاډۍ نه بیا هغسې ګاډۍ لږ لویه شوې ده، بیا دغه نورې ترام غوندې ګاډیګانې شوي دي چې آس پسې تړل کېدی او لاندې بیا لکه برقي ترمونه ښکاره کوي چې ډبې شروع شوي دي. دا ټانک چې ګورئ دا هم رسامي کړې ده چې روسانو په دې ژبې باندې حمله کړې وه او دا وطن یې نیولی. هغه وخت کې په نامه د چکسلواکیا و. دا هم دا د یو نشان ښیي، دا هم د روسانو د جنګ هغه ده چې دا سیمه یې نیولې وه، دا وطن یې نیولی و. دغه یو انځورګري ده ډېره ښایسته او پخوانۍ. ما تاسو ته راپور درکړی و د چارلز د پل چې اوسنی حالت یې ډېر عصري دی، خو دا د اسانو او د موټرې پکې نه ځي. دا پخوا به خلک په اسانو باندې په دې پلو باندې تلل او یو ځای نه به یې بل چېرته سفر کوو. دغه د تاسو ته مې چې دوی تاریخ ویلي و، دا ښایسته سیمه چې جوړه کړې ده په یو ورځ کې نه ده جوړه کړې، کلونه پکې تیر شوي دي. د دې راپور مې تاسو ته درکړ. د بل راپور پورې د یو ښه ګزارش لپاره ما ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.